کافر په اوقافو کې د عاطف پښتين لیکنه د 1400 کال د اس د میاشتې په وروستیو کې د افغانستان اسلامي امارت غرنی حضور له ښارونو تر ارګه ورسېد. د اشغال 20 کلنې دورې پای وموند. ځینو زړې هیلې او ارمانونه له خاورو سره خاوري او ډېره بیا له نویو هیلو سره په نویو جامو کې راغلل. د جمهوریت لوړ پوړي او ټیټ پوړي پر څو لارو ولاړل. هغه چې ځانونه ورته ډېر مجبور برېښېدل له نوي حکومت سره کار پیل کړ. زاړه په امتحان کې ناکام او نوي په امتحان کې ولوېدل. د اسلامي امارت غړي او دریم غړي یو په بل پسې مکرېدل. موږ تحولات لیدلې خو عبرتونه مو ورڅخه نه دي اخیستي. له ښکاره تحول سره معنوي تحول هم وي. لقبونو تخلصونو او جملو ورسره د پام وړ بدلون وکړ. د مخکینۍ ادارې د کارکونکو تخلصونه په یوه کټګورۍ کې نه و. د چا په خبره له غره او له راغه د کورنۍ یو غړی به مفکر او بل به سرګردان، یو به روغ او بل به ناروغ، روغ لیونی او داسې نور خوی مخکښان وو. د اسلامي امارت د لارویانو تخلصونه بیا یو څه پر ایډیایي بڼو راګرځي، لکه عابد، مخلص، زاهد، متقي، حقاني، موجاد، حنفي او داسې نور. هره دعوه د الله او د بنده په حضور کې ثبوت غواړي. خطابونه مو اوختل. د رئیس صاحب، امیر صاحب، مدیر صاحب او نورو ځای تر ډېره مولوي صاحبونې وو. د مولایانو فیصدي هم خورا لوړه وه. ډېرو ګیرورو کوښښ کاوه چې په مولا تیر شي او داسې کېدل هم. زه هم د جنوبي ولایتونو په یو ولایت کې د ارشاد، حج او اوقافو ریاست په 5 بس کې اجرایه مدیر شوم. تر 3-4 میاشتو مې مقرري نه ورغلې. اداري کارونه داسې سرچپه وو چې تر رسمي معاش لومړی اضافه کاري راته حواله کړه. د امکاناتو له مخې ریاست ډېر پاتې و، ځکه موجوده توکي د اوختون په شپه موجاد ولس چور کړي وو. نوې بودیجه نه وه اعلان شوې او هم د کورونا د وقفې له کبله د حج خبره معلومه نه وه. په ریاست کې د مامورینو له پاره نه چای وې او نه ډوډۍ. ژوند په ډېر ستړي حالت کې روان و. خو مراجعین چې به راتلل هر یو به ویل چې ملایانو کارونه مو سم دي. زموږ له بې سرنوشتۍ دوی نه و خبر. په دولتي اداره کې مې دا لومړنی کار و. د مامورینو اولس ترمنځ له ستونزو نه و خبر. موږ نوي راغلي یو څه وارداتي ګڼل کېدو او بلې راباندې د حل کار ګمان هم نه کېده، خو په کلي توګه داسې نه وه. د جمهوریت ټوله کاري دوره په دې تېره شوې وه چې د ریاست کارکوونکي د کار پر ځای څنګه له دولت او ولس څخه پیسې راټولې کړي. کارونه یوازې خانه پورې وو. زموږ بدبختي دا ده چې خپل ولس راته هیڅ قدر نه لري او پردیو ته ټول سلامي کوو. د مامورینو د کار ډېر زورولم چې کله به کوم سپین ګیری راغلی او په اداره کې به یې تعلق نه و، دوی به پوهېدل چې کار یې له فلانۍ دوسیې سره دی، خو بیا به یې هم د سبا راشه ګونګه خبره ورته کوله. دلته کار دې ته ویل کېده چې یو څوک یوازې له خپله ځانه ځواب کړي او بس. زما اداري چالاکي نه ده خوښه. د مشرانو مسؤلینو د راجلبولو لپاره ماسیره په کار راتلونکې او پرمختللې چاپلوسي خو مې بیخي نه زده کېږي. الحمدلله خپل کار ته ښه متوجه وم. د خپل ولس خدمت مې ښه کاو. له ولس سره زما رښتینې مینه او د زړه له اخلاصه کار ټولو ته سادګي ښکاره کېدله. یوه ورځ مې یوه سپین ګیري بابا ته پایزار سم کړل. یوه مدیر صاحب راباندې وخندل، ویل یې دا اداره ده که کوټه. ما ورته ویل چې زه خپل کلتور ته ژمن افغان یم، بیا که هر چیرې یم، خو تاسو. د ژمي پیل و، هوا ښه یخه وه. په دې ورځ دفتر ته تر رسمیت مخکې راغلی وم. تر کړکۍ هاخوا مې د موټرو غږ تر غوږو شو. دروازې خورا په تشریفاتي بڼه خلاصې شوې. د مهرباني وکړئ. غږونه هم سنګین وو، د پښو ټکهار او د تګ ډول ډیپلوماتیک وو. د شعبې دروازه نیمکښه وه. خلک زما تر شعبې تېرېدل. د رئیس شعبې ته ورتلل. ګڼه ګوڼه ډېره تشریفاتي معلومېده. سر مې په ونه ګرځاو. ګړی وروسته اداري پرسون له امیره تر خادمه په خورا چټکو قدمونو ورځغستل. د دوی ورتګ انسان ته انګېزه ورکوله چې طلاوي به ویشل کېږي. هغه و چې یوه خادم چاپکه دروازه را خلاصه کړه. په بیړه یې غږ کړ، اداري صاحب، مولوي صاحب دې غواړي. نور ورک شو. په ډېره بیړه بیرته د رئیس شعبې ته دننه شو. زه هم راولاړ شوم. راسته لور ته له نقدونو او نیوکو ډکه کتابچه مې راواخیسته. هوا یخه وه. په ټول ریاست کې آدم ذات نه معلومېدی. د رئیس شعبه مې ور خلاصه کړه. د ناستې ځای نه و. سلام مې ادا کړ، خو چندان چا راته توجه ونه کړه، نه پرسونه راسره. د حاضري د کنټرول د وخت دار مدار وکړ. د اداري صاحب خطاب مې هم تر غوږو نه شو. دروازې ته نږدې په جنوب غربي کونج کې کښېناستم. د رئیس، امیر، مدیر، مامور او خادم سترګې پر چوکۍ ناست کس کې ښخې وې. کوربانه مسؤلین پر توشکو او نور ټول پر غالیو بې نظمه تخته ناست وو. ټولو خولې پیښې چینګې چوکۍ ته نیولې وې. د شعبې په شمال غربي کونج کې پر چوکۍ صورت مینه کلین شیوشین سترګې نامسلمان خارجي ناست وو. په ډېره بې پروایي د اسلامي امارت رئیسانو او نور افغان مجاهد ولس ته کتل. دوی به له هرې خبرې سره ورته بې ځایه خندل، خو ده به ورته په ډېر غرور د هوسر خوراو. قربانه دوی ډلې وو. یوه ډله یې د بهرنیو چارو ریاست کارکوونکي وو چې په خپله له یاد بهرني سره تر اوقافو راغلي وو. بله ډله یې د ریاست کارکوونکي وو.
د ټولو کوښښ دا و چې نوموړی ورته ښه توجه وکړي او مسلمان افغان ورته خپله ډیپلوماسي ښکاره کړي، خو د یو عین مسیول ډېر متکبر سړی و نرمۍ او ډېرې عادي خبرې کولې تا به ویل چې نعوذ بالله افغانانو ته روزېدوی ورکوي. ژباړنې هم خبرې په ډېر احترام ژباړلې او د صحیح سر به یې ورسره خوراو. د کوربنو له منځه مې د بدنیتي او له خپل ولس سره د بد کرداره او مغرو عبید د اسکه غورېده. عبید مالی ده چې له خپلو افغانانو سره یې هیڅکله سمه خبره نه کوله، خو کافر ته ډېر په ادب متوجه و. د هغه د خوشحالۍ دومره کوښښ کاوه چې تا به ویل له ډېره وخته مسافر پلار یې راغلی دی. د نه استعداد له برکته نور انګلیسي زه هم نه وه په یسې د هغه خوا ور وګرځوله. نوی ډیپلوماټ شوي حقاني خو له پیله تر پایه خوله پیښه ورته نیولې وه. زه وېرېدلم چې له ډېرې مینې کافر پر مخ مچ نه کړي. زاهد لا ښه ونه سر ورته خوراو او نه سترګې ورته ټینګې نیولې وې، یوازې ورته موسکی و. د وړو وړو خونو له مینې د زړونو درباوه د رئیسانو په څنګ کې د ساتونکو مجاهدینو هم له بهرني سره د زړه تعصب نه معلومېده. زه پوه نه شوم چې د دې مجلس هدف څه دی، د یو عین مسیول دلته څنګه راغلی دی، کوربانه ولې دومره ورسره کښته او پورته کېږي، دا نور له لو او پنجو ولې دومره ورته راټول شوي دي او زه ولې را وغوښتل شم. په دې فکرونو کې ډوب وم چې یا الله ته پر دې ولس رحم وکړي، له خپل ولس سره د دوی انسانیت، اسلامیت او افغانیت او له بهرني سره دومره تشریفات. هلته مې له ځان سره پرېکړه وکړه چې ستا خو نور وس نه رسېږي، لیکنه به وکړې، عنوان به وي کافر په اوقافو کې